خبر د پاکستان فشار طالبان له سرحدي سیمو وسلوال لري کړل. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مهر کلیکم پر افغان خاوره د پاکستان بمبار په تړاو د طالبان حکومت دفاع وزیر یعقوب مجاهد غبرګون یو شمېر ورځپاڼې پام ور اړولی. سندي مارننګ لیکلي پر کونړ او خوست د پاکستان پر بریدونو وروسته د راپور له مخې لسګونه کسان ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. ملا یعقوب ویلي نور به داسې یرغل ونه شي. سندي لیکلي د طالبان له واکمنېدو راهیسه څو واره د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې لانجې او شخړې رامنځته شوي. ورځپاڼې ملا یعقوب خبر ته اشاره ورکړې چې ویلي دي د هېواد ته د ګاونډیو ستونزو او تکلیف ورسیږي او په کونړ باندې برید بیلګه ده. یو پاکستاني چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودلی زیاته شوې چې ځینې ډلې وار د مخه د پولې او اوږدو لرې شوې او موږ یې په دې تمه یو چې دا ډلې د پاکستان د بیا ګواښ پېښ نه کړي. د شنبې د 3 پاکستاني پوځیان په یو برید کې وژل شوي دي. د هغو پیښو لړۍ ده چې د پاکستاني چارواکو د ادعا عاملین یې د افغانستان په خاوره کې پټ دي. د طالبان چارواکي د پولې په اوږدو کې د پاکستاني طالبان د لرې کولو ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو ټینګار یې کړی چې افغان خاور به هیڅ چاته د ګواښ جوړولو او برید اجازه ورنه کړي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.